د کهانۍ په شروعات کې موږ ته یو فیملي ښودل کېږي چې په هغې کې دوه ماشومان او د هغوی مور پلار وي. یوه ورځ دا مور خپل بچي ځنګل ته په چکر باندې بوځي. هلته خپلو بچو سره لوبې کوي چې اچانک په دې کې یو ماشوم په سترګو باندې لاس کږدي او خپل سترګې پټې کړي. خو لیکن چې څنګه هغه له سترګو نه لاس لرې کړي نو هلته د هغه مور او ورور نه وي. دا ماشوم مور د چغې وهي او ډېر زیات پریشانه شي چې آخر زما مور چېرته لاړه. دا ماشوم روان وي چې اچانک یې په خپل مور باندې نظر پروزي. هغې خپل کشر زوی راګیر کړی وي او هغه په اوبو کې مړ کوي. دا ماشوم چې دا هر څه وویني نو د هغه ځای نه فوراً منډه کړي، خو لیکن د ده مور دې راونیسي او په هغه کې اوبو کې ډوب کړي. در اصل کې دې ماشومان دا مور یوه پیرۍ وي او هغه ماشومان مړه کوي. دې نه پس موږ ته د یو بلې ښځې کور ښودل کېږي چې هلته یو پولیس او یوه ښځه راشي. دی دغې ښځې ته ور وکړي او د هغې نه تپوس کوي چې ستا بچي څنګه دي. نو هغه ښځه دی ته ووایي چې زما بچي بلکل ټیک ټاک دي او تاسو د دې ځای نه ځئ. دا پولیس والا ښځه په دغې ښځې باندې شکي شي او دې کور ته ور دننه شي. دا پولیس والا ښځه ګیر چاپېره وګوري خو لیکن هغې ته چېرته هم ماشومان نه ښکاري. نو دې ښځې نه تپوس وکړي چې ستا بچي څه شو. نو دا ښځه ورته بهانې شروع کړي. په دې کې دې پولیس والا ښځې ته یو دروازه وښکاري چې په هغې باندې د سترګې نشان جوړ وي. دا پولیس والا ښځه دغه ښځې نه د ګیټ چابي وغواړي نو په دې باندې هغه ښځه غوسه شي او په دې باندې حمله وکړي چې څنګه دا په سر باندې وهي. نو په دې کې اچانک هغه پولیس راشي او دا ښځه راګیرې کړي او په زور یې د کمرې نه بهر وباسي. دې نه پس دا پولیس والا ښځې دغه ګیټ کولو کړي چې وګوري په هغې کې دوه ماشومان وي او هغه ډېر زیات تېرېدلي وي. دا ماشومان دې ښځې ته ووایي چې دروازه رابنده کړه کنې هغه بلا به مو مړه کړي. دا ښځه دې ماشومانو خبرو ته سوچ نه کړي او دې ځای نه یې روان کړي او یتیمخانې ته یې بوځي. هلته دې پولیس والا ښځې نظر د دې ماشوم په لاس باندې پروزي چې هغه سوځېدلی وي. نو دا دې تپوس وکړي چې دا په څه. هغه ماشوم ورته ووایي چې دا ما لا بلا سوځولی دی. دې نه پس دا پولیس والا ښځه کور ته راشي او واده شي. بل طرف ته هغه ماشومانو پسې هغه پیری راشي او هغه ماشومان په اوبو کې ډوب کړي او مړه یې کړي. ولې چې هغې خپل ماشومان هم دغه شان په اوبو کې ډوب کړي وو او مړه کړی وي. دې کې شپه تېره شي چې سهار شي نو دغې ښځې ته کال راشي چې کوم ماشومان تا راوستي وو نو هغه چا په اوبو کې مړه کړي دي. نو دا خپل بچي ځان سره په ګاډي کې کښېني او هغه طرف ته روان شي. کله چې دوی هلته ورسي نو دا ښځه خپلو بچو ته ووایي چې تاسو په ګاډي کې کښېنئ او د ګاډي نه راکوڼې شئ. په دې کې دغې مړو ماشومانو مور پولیس والا راولي چې هغه ډېره زیاته جاړي او دې پولیس والا ښځې ته ډېره بد رد وایي چې زما بچي ستا د لاسه مړ شو. که چېرته دا ګیټ نه و کلو کړی نو زما بچي به نه مړه شوي او تا نه به زه دې بدل ضرور اخلم. پولیس دغه ښځه په ګاډي کې کښېني او دغه ځای نه یې بوځي. بل طرف ته دې پولیس والا ښځې زوی د ژړا اواز اوري. هغه د ګاډي نه راکوز شي او هغه ژړا طرف ته روان شي. چې څنګه دا ژړا ځای ته ورسي نو هلته کې هغه بلا موجود وي. اچانک دا ماشوم د لاس نه رونیسي او دې ماشوم په لاس باندې هم هغه شان نشانونه جوړ شي لکه څنګه چې د بلې ښځې په زوی په لاس باندې نشانونه وو. نو دا ماشوم فوراً دغه ځای نه رامنډه کړي او خپل ګاډي کې کښېني او ځان پسې ګاډي لاک کړي. هغه پیری بلا واپس دلته راشي او ګاډي لاک ورپسې کولاوي. لیکن اچانک د دوی مور راشي او دوی د مرګ نه بچ شي. دې نه پس دوی کور ته لاړ شي او دا ماشومان ډېر زیات تېرېدلي وي. په دې کې دې ښځې د خپل زوی لاس ته خیال شي چې په هغې باندې نشانونه وي. نو هغه د خپل زوی نه تپوس وکړي چې دا په څه. نو هغه ورته دروغ وایي چې دا ما درز وخوړل. بل طرف ته دا پولیس والا ښځه د هغې ماشومانو د لاسونو تصویرونه ګوري چې کوم مړه شوي وي. هغه ډېر زیات ویرېږي ولې چې داسې قسمه نشانونه د دې د بچو په لاسونو باندې هم وي. نو د دې د وجې دا پولیس والا ښځه ټوله شپه د خپلو بچو څوکیداري کوي چې هسې نه هغه پیری بلا دوی پسې هم راشي. خو لیکن چې څنګه سهار شي او دا ښځه د خپل ډوډۍ دپاره لاړه شي نو د دې زوی په کور کې په اوبو کې لامبي چې په دې کې اچانک هغه بلا راشي او دی په دې اوبو کې ډوب کړي او مړ کوي. خو لیکن په دې کې اچانک د دوی مور واپس راشي او خپل زوی ډایرکټ د اوبو نه راوباسي. دا پیری بلا دې پولیس والا ښځې ته ځان وښیي او دا د لاس نه رونیسي چې هغې سره دې لاس باندې هم هغه نشانونه جوړ شي. او دا ښځه خپل بچي فوراً دې ځای نه روان کړي او یو چرچ ته لاړه شي. دوی دغه چرچ نه ځان سره یو جادوګر روان کړي او خپل کور ته لاړ شي. لیکن هغه بلا دوی په شاته راشي او چې څنګه دوی بچي راونیسي چې څنګه شاته وګوري نو هغه جادوګر دې بلا طرف ته را روان وي. نو دا دغه ماشومان پرېږدي او په هغه جادوګر باندې حمله وکړي. دغه ماشومان دغه ځای نه منډه کړي او خپلې مور لا ځان راورسوي. دا پیری بلا چې څنګه په دې ماشومانو باندې حمله کوي نو هغه جادوګر سړی دې ته یو جادويي لرګی راوغورځوي. نو دا ښځه هغه لرګي راواخلي او دې بلا په سینه کې ور ومنډي. نو د هغه جادويي لرګي سره دا بلا مړه شي او تس نس شي او دوی ټول د مرګ نه بچ شي. او په دې ځای کې زموږ د شانداره شان کهاني ختمه شي. امید لرم چې دا وړه شانتې ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یوه بله ښایسته ویډیو کې. د الله په امان.